السلام علیکم عملیات محبت چینل کې ستاسو هر کله دې ما بل یو داسې تعویز راوړو کچېرې دا تاسو ولیکلو نو ان شاء الله تاسو محبت تاسو مینا بو منزل ته ورسیږي او دا یو داسې تعویز دی چې د کې د مور د نوم ضرورت نشته دا ذات تر خلک داسې وی چې د هلک د نوم ورته پته وي خو د هلک چې کومه مور وي د هغه د نوم ورته پته نه وي د دې وجنه ما تاسو ته د مور د نوم نه بغیر تعویز راوړلو ان شاء الله چې کله تاسو دا تعویز وکړئ نو بیا به تاسو محبوب داسې تاسو پسې ترسيږي داسې به دغه په زړه کې بېچینی وي لکه څنګه چې مهی د اوبونه بهر کې ورها ټوپانی وهي بیا به تاسو محبت د کشانت تاسو پسې ټوپانی وهي لکه مهی چې په اوبو پسې وهي نو کچېرې د تاسو غواړئ چې دا تعویز تاسو ولیکئ نو تاسو به یو تور پن او یو بالکل سور کلر ته پن راواخلئ اور بالکل بزن صفا سوترا کوي یعنی تاسو به دا په او دس کې کوئ بیا به تاسو کینی اور قبله طرف ته مخ کوي اور ځان باندې بو آیت الکرسی اور سالور واړو سورتونه وایي اور په ځان به چوف کوي اور ځان پورې بو خوشبو بو هم ولګوي ولې چې خوشبو چې کومه دا د موکلاتو ډیره پسند وي او تاسو کار چې کله کیږي نو د هر یو تعویز د هر یو نقش هغه خپل موکلات وي نو چې کله تاسو خوشبو ولګوي او هغه تعویز کوي نو هغه موکلات به تاسو کار کوي نو تاسو ته چې ما د کم عادت یعنی کم چال خودلې دې 1 2 3 یعنی شین کلر سره تاسو به دا نه لیکئ دا صرف چال له تاسو به اول تور لکیرا وهي یعنی تور پین سره به سیده لکیرا وهي بیا به چې برکم عدد لیکل شوی دی 1 سره نو تاسو به هغه سور کلر سره ولیکئ بیا به تاسو یو لکیرا تور پین سره وهي بیا د 2 سره چې کم عدد لیکل شوی دی تاسو به دا سور پین سره ولیکئ بیا چې د 3 سره دی تاسو به دا عدد ولیکئ یعنی د کې بو چې سیده لکیری دی دا به صرف 2 راځي او عادت چې کم دی د سور پین سره به چې تاسو لیکئ هغه به 3 ځایونو کې راځي بیا د هغه هلک وي یا هغه جنۍ وي د هغه د نوم عادت به تاسو ولیکئ ځان سره بیا به د خپل نوم عادت هم ولیکئ تاسو به بیا د تعویز شاته د خپل محبوب د نوم عادت ولیکئ بیا به خپل د نوم عادت ولیکئ د کې د بن عادت به نه لیکئ د کې د مور د نوم عادت به هم نه لیکئ د کې به صرف تاسو عادت یعنی تاسو د نوم عادت او تاسو د محبوب د نوم عادت راځي او که تاسو ته د عادت یستلو چال نه درځي نو تاسو زما سره په واتس اپ کانټیکټ وکړئ نو تاسو ته به تاسو د نومونو عادت وخایم بالکل فری او بیا چې کله دا تعویز مکمل شي نو تاسو به دا اوس وځوئ او بیا چې کومه دنه ایرا اوزي هغه به تاسو برا یا پچت یا هغه نه هم ډینګ زیوي نو تاسو به هغه ته ورشي او هغه نه به اسمان طرف ته لړکئ نو چې کله تاسو کور ته واپس راځئ یا تاسو کور کې وئ او تاسو دا د کمرې نه لړکئ یا بهر چرته نه لړکئ خو چې کوم ځای ډیر زیات لوړ وي یعنی ډینګ وي ځمکې باندې ودرېږئ ځمکې نه چې لړکئ دا به کار نه کوي نو ان شاء الله چې تاسو دا وکئ او بیا هغه محبوب ته چې چا سره تاسو مینه لري او چا دپاره تاسو دا تعویز کړی دی نو هغه به خپل تاسو ته د محبت اوفر ورکړي تاسو ته به ووایي چې زما تاسو سره ځان نه زیاته مینه پیدا شوله نو کچېرې تاسو غواړئ چې د تعویز تاسو ته اجازت دیر کما نو تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ تاسو ته زما د اړخه روحاني اجازت ملاو شي کم یو تعویز چې هم وي هغه به تاسو اجازت نه بهر نه کوئ ولې چې بیا به تاسو ته ډېرې هټې مسلې جوړې شي نو بیا به تاسو پریشان وئ نو د دې وجې نه اجازت اخیستل لازمي دی زما په دې چینل کې به تاسو ته د تاسو د مسلې هر یو تعویز ملاویږي او که د چا کار تر اوسه نه وي شوی نو ما سره کانټیکټ وکړئ ستاسو کار به وشي تر هغې پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ